السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یاره د شهد او د زکات په باره یا د عشر په باره کې خبره وشي چې په دې کې عشر دی که نصف عشر دی، یعنی په لسمه ده او که شلمه ده، یعنی مطلب په 10 کیلو کې 1 کیلو دی، په 10 منو کې 1 من دی او که په 20 کیلو او 20 منو کې 1 من دی. جناب محترم په دې مسله باندې وزن پوهه کوي کنه. بعضی مسائل داسې وي چې د هغې مقدار او اندازه دا نصا ثابتوي، یعنی په قرآن او حدیث سره ثابتوي، فلهذا بیا په هغې کې د علماو بلکې د فقهاو اتفاق وي، هغې کې د اختلاف صورت نشي جوړېدی. نو دا قرنګي د زکات یا عشر د شهدو دی، د پښتو کې ورته شات وایي، د شاتو دی. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده چې په شاتو کې لسمه ده، که هر رنګ خرچه ور باندې شوي وي او که هر څومره خرچه ور باندې کېږي، خو په دې کې عشر دی، لسمه برخه ده پکې، شلمه برخه پکې نه ده، نصف عشر پکې نه دی. په دې کې باقاعده طور سره کتاب الزکات ابو داود کې حدیث دی، باب زکات العسل وګد حدیث دی. نو عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده دی وجاء هلال احد بني مطعان بني مطعان وعلاقه وبني مطعان دا یو کس دغه د قبيله نه دی، یو قبيله و دا او دا هلال پکې یو کس رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم بعشور نحل له وكان ساله ان يحمله واديا يقال له سلبا، یو علاقه و دغه سلبن و دغه ځکه موچي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا علاقه ما ترا کذب دا موچي پکې ساتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فحمله رسول الله صلی الله علیه وسلم فحمله رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك الوادي ورکړه. چې بیا کله عمر رضی الله عنه خلیفہ شنو الته د عمر رضی الله عنه یو گورنر په علاقه کې سفیان ابن وهب نوم، نو كتب عمر رضی الله عنه باقاعده تور سره سفیان ابن وهب ته لیکل وکړل، ویل که دغه خلق نه ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبوي کما عمره عشر درکوي، نو بیا ورته د علاقه وسپاره کني بیا ورته مسپاره. دا قرنګ ابو هريره رضی الله عنه په دې کې باقاعده تور سره روایت ته په مصنف عبد الرزاق کې كتب رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اهل اليمن ان يؤخذ من اهل العسل العشور. دا قرنګ باقاعده تور سره فتاوا شامی کې په دې باندې غوړ بحث شوی دی، او په دې جديدو فتاوا کې موږ سره خیر الفتاوا دا مسله لیکلې دریم جلد 328 نمبر صفحه د کتاب الزکات، او دا قرنګ فتاوا دارالعلوم زکریا ډیره خولي لیکلې اعلی مزیدار فتاوا دارالعلوم زکریا دریم جلد 128 نمبر صفحه د کتاب الزکات با بدون عشر او خراج هغه کې باقاعده تور لیکلي. دا قرنګي فتاوا فریده کې مفتی محمد فرید رحمه الله لیکلي، باب فتاوا فریده دریم جلد او 415 نمبر صفحه دا باب زکات الزروع والثمار العشر هغه کې لیکلي چې په دې کې لسمه برخه ده. فتاوا شامی په دې باندې وګد بحث کړی دی چې یجب العشر فی عسل، عسل کې عسل عربی کې ورته ارشاد ورته په پښتو کې وایي. نو په دې باندې که هر څومره خرچه شوی وي او که هر څومره کیسه ور باندې کړی وي، د دې ټولو باوجود په دې کې عشر دی، ځکه چې د دې مقدار رسول الله صلی الله علیه وسلم متعین کړي او وروسته په د اجماع د صحابه پاتې شوی، فلهذا په دې مقدار کې څوک زیاته کمای نشي کوي. السلام علیکم ورحمت